هلمند کې د یو چک ډیم د جوړولو چارې د 3,80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت سره پیل شوې. د دې ولایت د سنګین ولسوالۍ په میانکو سیمه کې د اوبو د مدیریت، د سیلابونو د مخنیوي او کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه د یادې پروژې چارې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ پیل شوې. د مسؤلینو په خبره د دغه پروژې چارې به د 7 میاشتو په اوږدو کې بشپړې شي. د دغه پروژې د پرانیستي پر مهال د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وزیر د خپلو خبرو پر مهال ویلي په هلمند او کندهار ولایت کې د 119 پروژو سروې شوې چې د دې پروژې له جملې څخه د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د فرهاد او تنګي بندونو د جوړولو چارې په دې ولایت کې تر ټولو د مخه اولویت لري. یو شی چې هغه حقیقت دی هغه دا دی چې موږ تاسو ته هغه وعدې نه درکوو چې موږ دا وطن کې دا کار درته کوو دا کار درته کوو، هغه په حقیقت کې شی نه وي. یعنی که شی وو انشاءالله داسې به راځو لکه دغه پروژه د نن د ملل متحد په پیسو دا جوړیږي، مدیریت یې د انکشاف جهات نظارت یې هغه کوي، بلکې د اسلامي امارت ټول مسؤلین چې په سر کې په دې سیمه کې ولایت دا مسؤلیت لري، دا د تاسو اوس واورېدل وعده یې درکړل چې په دې سیمه کې د دې پروژې د تطبیق لپاره موږ پوره ولایت همکار دی، کومک ترسره کوو. همداراز د هلمند ولایت مرستیال والی د پرانیستي غونډې پر مهال ولس ته ډاډ ورکړی چې د دې پروژې د پلي کېدو په اوږدو کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. نوموړي د نړیوالو بنسټونو څخه مننه کړې چې دا ډول پروژې د ولس د هوساینې لپاره په لاره اچوي. نو ان شاء الله العزیز موږ هم خپلو د وزارت محترم مقام وزیر صاحب او دغه پروژې تمویلونکي ادارې او هم دغه ساختماني شرکت ته چې دغه پروژې چارې په مخ وړي پر اطمینان او ډاډ ورکوو چې ان شاء الله العزیز د مګ شریف ولسونه به دغه کار تر ختمه او تر پایه پورې در سره پر همکار وي. په ورته وخت کې بیا د دې ولایت د ګریشک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیر کې سیلابي اوبو د دوی کښتونه او کورونو ته زیان اړولی دی چې د دې بند په جوړېدو سره به د دوی کښتونه او کورونه د سیلابي اوبو د زیان څخه په امن شي. خو نوموړی دې ته ورته د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. دې سره موږ دونې په ستونزه کې وو چې دا بند د چکبین نه جوړ شوی، دغه ډېر سرایونه یې نړولي دي، د خلکو کښتونه حاصلات یې د منځه څخه وړي دي، او که دا چکبین موږ دلته پورته سي وتړل سي نو دا زموږ دپاره هم به دغه ګټه سي چې د خلکو کښتونه او سرایونه به خوندي سي د دې اوبو څخه د وړنګ سیلابو څخه، او هم به د زموږ وبرمو ته غټه ګټه وکړي. په هلمند ولایت کې د دغه چک ډیم جوړېدل د اوبو د مدیریت، د سیلابونو د مخنیوي او کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره یو حیاتي اقدام دی. دا پروژه به د سنګین، موسی کلا او ګریشک ولسوالیو سیمو زرګونه اوسیدونکو ته د کرنې او ژوند ښه فرصتونه برابر کړي.